بسم الله الرحمن الرحیم دا ریډیو پاکستان ایکسټرنل سرویسز اسلام آباد ګرانو کتونکو اوریدونکو سردار یوسفزی یم پروډوسر گوهر زمان محسود قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وړې شان خبرونه سره حاضر یم د کویټ نه راغلي د پښتو ادب نومیاله شخصیت موجود دي محترم ډاکټر حافظ رحمت نیازی صاحب چیرمن پښتو اکیډمي کویټا محترم پروفیسر نقیب احساس صاحب جنرل سیکرٹری پښتو اکیډمي کویټا محترم عادل اچکزی صاحب مالیاتو سکرټر پښتو اکیډمي کویټا محترم ډاکټر مرتضی کاکړ صاحب سیکرٹری پبلیکیشن پښتو اکیډمي کویټا د میلمنو سره یو خبرونه ریکارډ کړی شوې ده د پښتو اکیډمي کویټا په حواله سره د دې التکه خدمات په دغه حواله سره یو پروګرام ریکارډ کړی شوی دلته کې لنډه شان مشاعره ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کولی شي د میلمنو نه مخکې زه د کوربه په حیث یو څو شیرونه د هغې نه پس ورزو میلمنو طرف ته بل په لمسه چې زما غریب خانې نه پاسي د بل په لمسه چې زما غریب خانې نه پاسي ځکه ادبار مې د جانان د یارانې نه پاسي د خپل مینې نمایش په دې سبب نه کوم بیا برکت د محبت د خزانې نه پاسي او د یوسفزی سردار خوددار طبیعت ماړه خویونه د مودو تګ ستا د ډکې میخانې نه پاسي زه اوس خواست کوم عادل اچکزی صاحب ته چې خپل کلام وړاندې کړي ډیره مننه ژوندي اوسئ یو وار بیا ټولو درنو مینوالو او دغه د سردار یوسفزي صاحب د چینل کتونکو ته سلامونه وړاندې کوو راځو یو غزلیز کلام ته له ښاري شور څخه لرې د سکون ماحول ډیره دی واه واه له ښاري شور څخه لرې د سکون ماحول ډیره دی د اوبلنې سا په اوښکه کې زرغون ماحول ډیره دی ډیر ښه د یو تږي نظر څار له ځانه ورک دی نه ستنیږي د یو تږي نظر څار له ځانه ورک دی نه ستنیږي د پرواز په آب و تاب کې افسون ماحول ډیره دی واه ډیر ښه د رباب شکېدلي تار ته فکر وړی دی بې فکره د رباب شکېدلي تار ته فکر وړی دی بې فکره زخمی زړه کې د نن ورځې د پرون ماحول ډیره دی ډیر او فاصله د یو قدم تر بله څومره اوږده سوې په زرو کې یې د خاورې جګرخون ماحول ډیره دی او د ژړي مازدیګر وړانګې اغیز نه شیندي عادله د ژړي مازدیګر وړانګې اغیز نه شیندي عادله د پښتون فریاد په درد کې د بیلتون ماحول ډیره دی او له ښاري شور څخه لرې د سکون ماحول ډیره دی د اوبلنې سا په اوښکه کې زرغون ماحول ډیره دی ډیره مننه ژوندي اوسه دا و عادل اچکزی صاحب اوس ورزو نقیب احساس صاحب طرف ته د هغې نه به د هغې خواږه شعرونه اورو مننه جي شاعر خو نه یم وار به تېر کړمه یو څو کرښې دي چې په ځلا یې زړونه یوړ څه رنګونه دي دا چې په ځلا یې زړونه یوړ څه رنګونه دي دا ګمان مې دا چې حقیقت نه دي مکرونه دي دا او منزل نږدې دی ارادې که څوک بلندې لري منزل نږدې دی ارادې که څوک بلندې لري ختل اسمان ته هم ګران نه دي څو ګامونه دي دا او اوس د یو نظم نما د غزل نما نظم یو څو اشعار وایي فرایض د منصبي چې مې قضا سو فرایض د منصبي چې می قضا سو د اغیار هم هغه ورځ گزار په ما سو چې خپله د اسلافو لار زما کړه چې خپله د اسلافو لار زما کړه تر پرون د مې مریی و نن اکاشو وایي او ډېرې ستړي دي راپېښې کړې غلیمه ډېرې ستړي دي راپېښې کړې غلیمه ګرم دي نه بولم په دا چې دا لما شو او یو کچکولې زما په غاړه کې راټال کړي بل خواخوږي و عالم ته هم زما شو او اپرین دی وي په داسې میړنو تل اپرین دی وي په داسې میړنو تل تر ژوندون د بېننګۍ په مرګ رضا شو او وایي هره شپه سبا لري انتظار شرط دی
هر شپه سبا لري انتظار شرط دی که موجوده وخت د د سبا زما شو او خوشحال زکه احساس چې ویني خوشحال زکه احساس چې ویني هغه بخت چې مرور وو خود په خلاص شو بس خوشحال زکه احساس چې ویني هغه بخت چې مرور وو خود په خلاص شو. ډیره مننه. ډیر خواږه شعرونه د نقیب احساس صاحب او اوس ورزو ډاکټر مرتضی کاکړ صاحب. نه سردار صاحب شاعر خو نه یم، خاص انتخاب یو دوه شعر درته وایم. د درویش صاحب شعر دی وایي چارګل نه ته خالونه او پیزوان سره یو ځای شو. چارګل نه ته خالونه او پیزوان سره یو ځای سو، زما و مرګ ته څومره قاتلان سره یو ځای شو. او یو د ریاض تسنیم صاحب مرحوم شعر درته وایم چې په رضا ده څه خوبي راکې ضرور شته، بې سببه خارج نه یې له نصابه. مرزمه موجوده مشاعره صدر حافظ رحمت نیازی صاحب طرف ته په دې شعر د خوشحال خټک دا شعر ورته ډالې کوم. په دې ښار کې د څوک نه وینم سیاله، خبر نه یم د بل ښار له احواله، په 15 وخته چې لاس په دعا هس کړم، ستا د عمر دعا کړم په ډېر ډېر کاله. محترم حافظ رحمت نیازی صاحب. ډېره مننه محترم سردار یوسفزی صاحب، ستاسو او د ټولو ملګرو په اجازه باندې یو څو شعرونه درته وایم. دا خو داسې اوسو چې په خالي میدان موږ ادبي ماحول جوړ کړي که نه ده، او زموږ په ذهن او په تصور کې هم دا نه وي چې په دومره لنډ وخت کې به دومره ښه ماحول جوړېږي. ماحول برابر سي باید شعر ووایي. مطلع عرضه چې لګېدلې ستا له شونډو دي او سرې دي. لګېدلې ستا له شونډو دي او سرې دي، د جهان پر مخ چې څومره تنداسې دي. لګېدلې ستا له شونډو دي او سرې دي، د جهان پر مخ چې څومره تنداسې دي، او تورې شوي دي د اوښکو له تودشه، تورې شوي دي د اوښکو له تودشه، سترګې نه دي د سکروټو دوې دانې دي. تودې شوي دي د اوښکو له تودشه، سترګې نه دي د سکروټو دوې دانې دي، او مرګ مې خوښ تر جدایي دی که باور کړې، مرګ مې خوښ تر جدایي دی که باور کړې، جدایي راغله جانانه لارې دوی دي. دا د هغه ټپې په تناظر کې ده که نه. او خدایه بخت مې مه کړې کم له دغه دشته، خدایه بخت مې مه کړې کم له دغه دشته، د اهاړ غرمه ده زلفې د سایې دي، سترګو شونډو اننګیو ته دې ګورم، یا د عمر باندې خدای دا مې تسبیح دي. ننګیالیه انتظار دی او بس تا دی، د وطن کوڅې مو شو په تو پرتې دي. ننګیالیه انتظار دی او بس تا دی، د وطن کوڅې مو شو په تو پرتې دي. زه په شرق او ته په غرب خو حافظه، زه په شرق او ته په غرب خو حافظه، زما او ستا تر منځ لا ده هم فاصلې دي، او لګېدلې ستا له شونډو دي او سرې دي، د جهان پر مخ چې څومره تنداسې دي. مننه کور مدان. دا محترم حافظ رحمت نیازی صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د سټوډیو نه بهر موږ ستاسو لپاره په مختلفو موضوعاتو باندې پروګرامونه ریکارډ کوو، او د ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروسز اسلام آباد په دغه پاڼه باندې هغه تاسو کتلی شئ. نن دا وړه شان خپرونه سرته رسي. بل پروګرام پورې خپل کوربه سردار یوسفزی، پروډوسر ګوهر زمان محسود ته اجازه ورکړي. خاد آباد اوسه د لوی الله د کمپنی د په اسلام آباد کې موږ ناولد یو پردیس یو، خو د ملګرتیا چې د عمر ته ډېر ګټه راکړله، ډېر حوصله یې راکړله، او موږ یې وګرځولو په دې ښار کې. بیا یې داسې خوندور یو ادبي ماحول جوړ کړلی چې په دې سره یقینا هغه د چا خبره ده چې انسان انرژیټیک سي. نو موږ یې انرژیټیک هم کړلو، او ساعت هم را تیر کړی، محظوظ هم کړلو. بس دا دی وروره ژوندی دی وي. موږ د پاره هم ښه ژوند او دغسې ښې لحظې او ښې لمحې غواړو. ډېر زیات خوشحاله په دې شوم چې داسې موقع خدای په لاس راکړه چې د پښتو ادب ستاسو غوندې لوړ قامته شخصیاتو سره لیدل کتلو شو، کېناستو،
تاسو هم واورېدی او بیا په دې زیات خوشحاله یم چې تاسو دغه قیمتي خبرې مو ریکارډ کړې او زمونږ د ریډیو پاکستان او د سوشل میډیا زمونږ چې کوم کتونکي اوریدونکي دي ډېر زیات داسې مینوالي چې هغوی غواړي چې یاره دغه شخصیت خبرې مې واورېدې خو هغه داسې ممکن ني نو هغه شکر دی داسې یو موقع خدای راکړه چې ستاسو خوږې خبرې ریکارډ شي او هغه به انشاءالله ټولو ته دغسې ورسي. مننه سردار صاحب. موږ ډېر خوشحاله سو چې په اسلام آباد کې ستاسو غوندې یو ملګری راغی مونږ ته وخت راکړو مونږ ته داسې مختصر غوندې خو ښکلی غوندې ادبي یو نشست جوړ کړو خبرې وشوې معلومات یو بل سره شریک شو مونږ تاسو ته د اکیډمۍ په هکله خبرې وکړې تاسو د اسلام آباد د ادیبانو ملګرو په هکله مونږ ته تازه معلومات راکړو د ښایسته مازدیګرۍ دلته سره یو ځای شو نو ستاسو یو جان مننه چې تاسو مونږ ته ټایم راکړئ او مونږ ته مو عزت راکړو. ډېره مهرباني. زه هم په خپل وار سره د ښاغلي سردار یوسفزي څخه مننه کوم چې دی زموږ په راتګ خبر سو چې دا کسان اسلام آباد له راغلي دي بیا زموږ لیدلو ته زموږ خبرو ته زموږ دیدن ته ځان راورساوي دا د یو ادبي مینه په ثبوت رسیږي او بل دا خبره ده چې دا د کم فیلډ سره چې کسان وابسته وي نو هغه دا غواړي چې هغه د خپل فیلډ کسان وویني چې د خپل شهر سره بل شهر لاړ شي دغه په ذهن کې د خپل فیلډ سره منسلک کسان دغه ذهن ته داخل شي چې په کوم شهر کې وسیږي نو ظاهر خبره ده زموږ فیلډ یا زموږ اړه چې دا هغه د پښتو لټریچر سره ده نو موږ چې اسلام آباد لرالو زموږ په ذهن کې هم د پښتو لټریچر سره هغه وابسته کسان رالو څوک چې په اسلام آباد کې وسیږي زموږ خواهش هم دغه و چې موږ دغه سره ووینو یا موږ هلته ورسو سره ووینو یا که زموږ ورتګ ناممکنه په دې چې دغه ځای نه راته معلوم هغه راشي موږ سره وویني دا باندې انسان هغه یو قسم ذهني خوراک یو بل ته سره تبادله کیږي معلومات یو بل ته سره تبادله کیږي نو دا ډیر شو چې ښاغلي سردار یوسفزي راغلی موږ د سره ولیدل د زموږ سره ولیدل موږ د سره خبرې شریک کړي د زموږ سره خبرې شریک کړي هغه پښتو یو ټپه ده وای مینه پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه شاد اوسې ښاغلی سردار یوسفزی تا دې خدای ژوندی لري او چې کله کوټې له راسې بیا به هلته هم موږ ستا په دیدن ماموره کېږو ژوندی اوسې. ډېر ښه پروګرام و او ښه مشاعره وسوه او ښه شعرونه وویل سو د هر یوه په شعر کې یو فکر و یو خبره وه یو پیغام و چې هغو سړي ته یو څه ور زده کول و یو څه ور ښوول و په لنډ ګڼد وخت کې ښه ماحول برابر سو که څه هم یخ شته او موږ یخ ووالو خو د سردار یوسفزي چې کومه مینه ده او کوم اخلاص دی هغه ته چې موږ ګورو د یخ مو په سوچ کې نه دی هغه مو هیر شوی دی او بیا له خدای غواړو چې بیا هم داسې موږ راسو او له دوی سره داسې مجلسونه وکړو او محفلونه وکړو او د دوی علاوه نور ملګري ممر شفق صاحب او عبدالحمید زاهد صاحب او اقبال حسین افکار صاحب او نور ملګري دا هم ووینو او بیا به انشاءالله دغه ادبي محفلونه او د ادبي مجلسونه دغسې جاري او برقراره ساتو. مننه خدای مو خوشحاله